د نور مخ چې ستا له مخه نه شرمېږي د نور مخ چې ستا له مخه نه شرمېږي ترو دا رنګ یې ولې زیړ زرغون ښکارېږي دا سپوږمۍ چې نه یې سر شته نه یې پښې شته دا سپوږمۍ چې نه یې سر شته نه یې پښې شته په کوم حسن به له تا سره سمیږي بسم الله الرحمن الرحیم زه د ایچ ایم ټي وي او د رسول خان افیشل چینل ډېر زیات شکرګزار یم چې ما له د څه ویلو موقع راکړه دا ده چې نن سبا د دې ویب ټي وي د دې چینلو کردار ډېر زیات مهم دی د هر یو څیز خپل منفي او مثبت اړخونه وي که مونږ غواړو چې د چړې نه مثبت کار واخلو نو هغه هم اخیستی شو که غواړو چې منفي کار ترې واخلو نو هغه هم اخیستی شو دغسې د نن سبا وخت کې دا ټي وي هم دی د میډیا هم ده خو په کار دا د ضرورت د دې خبرې دی چې دا مونږ د ولس په ښېګړه باندې پخه راولو د ولس د ښېګړې کار د دې نه واخلو چې مونږ د ولس اخلاقي تربیت داسې وکړو د دې ټیویانو په ذریعه چې کوم مونږ ته سماجي مسلې مخې ته راځي یا زمونږ ذهنیت څومره کمزوری شوی دی یا زمونږ نفسیات څومره ګډوډ شوي دي یا په مونږ کې که ګورو نو من حیث القوم په مونږ کې برداشت ختم شوی دی مونږ د ټریفک په قوانینو کې یو بل یو سیکنډ نه برداشت کوو مونږ په کور کې یو بل نه برداشت کوو مونږ په جومات کې په بهر لاره کې نو زما دغه خواست دی ستاسو د چینلونو په ذریعه ولس ته چې یو بل ته احترام ولري او ځان کې د برداشت ماده پیدا کړي که ماته یو سړی یوه بده خبره وکړي یو عمل داسې وکړي چې هغه وخت سره درست نه وي نو په کار ده چې زه دا وګڼم چې دا د ده نه غلطي وشوه دی پویه نه شو په ځای د دې چې هغه کنځل وکړي او زه دوه وکړم هغه بد ووایي او زه د هغې نه زیات بد ووایم نو په دې کې زه ګڼم چې ستاسو کردار چې دی نو هغه ډېر زیات اهم دی ځکه چې په سیکنډونو کې ستاسو غږ تر رسېدی شي تر سوونو خلکو تر زرګونو خلکو پورې بله زه یو ډېره غټه مسله محسوسوم چې ستاسو د دې چینلونو په ذریعه باندې هغه راولم مخې ته او هغه دا ده چې زمونږ نوی کول خصوصا یا نیمزالي ځوانان یا ځوانان دا چې په دې موټر سایکل باندې په کوم سپیډ ګرځي که نه نو ده ته دا اندازه نشته چې زه په خپلم خودکشي کوم او زه قاتلم جوړېږم او زه بیا د خپل مور پلار د رونو خویندو د کام قبیلې د ارمانونو هم قاتل جوړېږم دا یو ټکنالوژي ده دا یو د خدای فضل دی دا یو سهولت دی او د سهولت که مونږ شکریه ادا کوو نو هغه په دې شکل کې کیدی شي چې هغه د درست استعمال کو د موټر سایکل نه د F16 جاز نه جوړو چې ځان لم خانه خراب کو بل لم خراب کو مرګ حق دی د دې نه انکار نشته خو دردېدلی مرګ دی نه وي د خپله لاسه د غلطي نه وي د دې د انسان سوچ وکړي بله دا ده چې بیا که سړی مړ نه شي که نه نو چې کوم نیمګړی شي نو د هغه نیمګړتیا نه مرګ ښیي که د ده لاس خپې مات شي که د ده سر مات شي که د ده سترګې نه نظر لاړ شي نو زما ډېر په عاجزۍ خواست دی د ولس ته چې مهرباني وکړي په دې موټر سایکل د 15 او د 40 د سپیډ نه تیز مه ځئ او یو نانیم ډېر بېوقوف انسان هغی چې ځان پسې سکول دپاره 15 بچي هم سوره کړي 4 بچي هم سوره کړي وي او هغه چې کوم دی نو موټرو سره سپیډ کې زد کې چې کوم دی رواني نو دغه د سماجي تربیت د اخلاقي تربیت په حواله زما یو څو خبرې وي او دا مې خوش قسمتي وه چې ستاسو د چینل له لارې مې وکړي نو نور ادبي خبرې هم ډېرې کیدی شي ډېر څه ویلی کیدی شي ما سره د وخت احساس دی او زه د رحمان بابا څو شعرونه خپلو ټولو کتونکو ته ستاسو په واسطه ډالۍ کوم د نور مخ چې ستا له مخه نه شرمېږي د نور مخ چې ستا له مخه نه شرمېږي ترو دا رنګ یې ولې زیړ زرغون ښکارېږي دا سپوږمۍ چې نه یې سر شته نه یې پښې شته دا سپوږمۍ چې نه یې سر شته نه یې پښې شته په کوم حسن به له تا سره سمیږي و دندانو ته دې در ویلی نشم و دندانو ته دې در ویلی نشم کاڼي کله د برېښنا په دود ځلیږي او که قامت دې څوک شمشاد بولي غلط دی که قامت دې څوک شمشاد بولي غلط دی د لرګیو په نرخ سپین زر نه یافتېږي او لکه لوند زړوکی تو کړي نو یې وځي لکه لوند زړوکی تو کړي نو یې وځي ستا له غمه مې رنګ زیړ پوست مې وچیږي او دا سپوږمۍ
هم هسې تو خوري ستا له مخه دا سپوږمۍ هم هسې تو خوري ستا له مخه چې په هره میاشت کې دوه نیمه کېږي. ډېره مننه دغه غزل کې راته دغه څو شعرونه یاد و، په دې به اکتفا کوو.